په همدې موخه جوړ شوي مراسمو کې د خوست ولایت د کانون او پټرولیم رئیس خوښي وښوده چې لومړي ځل لپاره د دغه ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند د رازق منګي کرومایټ ډبرو کان د استخراج چاره پیل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د کانون او پټرولیم وزارت له لوري د آزاد داوطلبۍ له مخې د یاد کان استخراج د کریم وردګ مدني شرکت ته د 15 کلونو په موخه په قرارداد ورکړل شو. یاد کان کې به 200 کسانو ته د کار زمینه برابر شي چې له مخې به هر کال 2280 ټنه کرومایټ استخراجوي او په ترڅ کې به یاد شرکت د 15 کلونو په موده کې 113 میلیونه او 650 افغانۍ د دولت خزانه ته جمع کوي. معدن قرارداد کریم وردګ کړی دی او فیټن 1500 افغانۍ فیټن دی او جواز 15 کلن دی او د دې مجموعه ټانه ارقام یې 11300 دي او چې مجموعه په 15 کلن کې د دې عواید وو امارت ته چې ترلاسه شي هغه 113 میلیونه 650 افغانۍ دي. مراسمو ته ولایتي چارواکو ویل چې د یاد کان قانوني استخراج سره د غیر قانوني او قاچاقي استخراج مخنیوي کیږي چې له امله باید د دولت خزانه ته میلیونونه افغانۍ عواید جمع شي. دوی خوست ولایت د مختلف مدانونو درلودونکي ګڼي. دا پروژه چې افتتاح شو نور په لاندې وخت کې افتتاح کیږي نو بیا د غلا وړلو ته هیڅ ضرورت نه پاتې کیږي. خود به خود به پروژه دلته کېندل کیږي د ځینې په صحیح طریقې وړل کیږي او د قاچاق لارې اسې مو امارت اسلامي بندي کړي خو د پروژې له افتتاح سره به بیخي څه بندي سي دا به تماما بندي سي. د کانون او پټرولیم ریاست تخنیکی برخه مسؤلین ویل چې یاد شرکت به 350 افغانۍ د چاپریال ساتنې په موخه او همدارنګه به 450 افغانۍ د ټولنیزو خدمات په برخه کې مصرف ورسوي. دوی ویل چې دغه منرال په صنعت او وروژنې په لباسونو اسپریو او ځینو نورو برخو کې ترې کار اخیستل کیږي. د خلکو د لپاره 200 کارمندان د دې سیمې ځوانان ماشینکارۍ دا به د دې خلکو یو د دې ترڅنګ به په زراعت برخه کې دوی خپل بودیجه لري طرز العمل مخې به د خلکو ته هغه پیسې ځانګړي کوي او د دې ترڅنګ به ځینې ټریننګونه وي د خلکو د بس د کړیز پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. د صحت په برخه کې هغه خلک چې د دې نه متضرر دي دغه ټول مسایل به د شرکت ته په طرز العمل کې موږ راغلي دي اوبه موږ په تطبیقوو موږ به نظارت لاندې نیسو څېړو به. د کریم وردګ مدني شرکت مسؤلینو په خپل خبرو کې ډاډ ورکړ چې د شوی قرارداد مطابق به خپل چارې تر سره او دغه کان څخه ترلاسه کیدونکي عواید به پر وخت د دولت خزانه ته جمع کوي. دلته د قانونو مسؤلینو ویل چې د همدې کان په جریان به په نږدې راتلونکي کې 3 نورو کانونو د استخراج چارې پیل کړل شي.